بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. نن د پاورپوینټ دریم درس وایو. مخکې دې چې درس ته ورشو ستاسو ټولو له ملاتړ څخه نړۍ مننه کوم. ستاسو له ښکلو نظرونو کومنټونو نه مننه کوم. بیا هم ستاسو هر نظر موږ ته اړین او مهم دی. کولی شئ موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. که چیرې زموږ ویډیو د بل طریق نه تاسو وینئ، بل ځای نه مو ترلاسه کړې ده، که غواړئ چې د همدې ته ورته نورو ویډیوګانې هم ترلاسه کړئ، نو زموږ یوټیوب چینل سره یو ځای شئ. د یوټیوب چینل لپاره تاسو کولی شئ سرچ ته لاړ شئ او سرچ کې د نوم په لیکلو سره، د امید سیرت نوم په لیکلو سره کولی شئ زموږ چینل ته مستقیم لاسرسی پیدا کړئ او وروسته د سبسکرایب بټن کېکاږئ ترڅو تاسو زموږ له نوي ویډیوګانو نوي درسونو څخه باخبره شئ او نوټیفیکیشن ترلاسه کړئ. بارکوډ ریډر دی، بارکوډ هم شته. تاسو کولی شئ چې د بارکوډ د سکن له طریقه هم زموږ له سوشل میډیا له پلیټفارمو سره یو ځای شئ. راځو درس شروع کوو. درس مو تېره ورځ خلاص کړی و. نننی درس مو چې دی هغه د هوم ټب دی. په هوم ټب کې ډېر یو څه ساده اپشنونه دي. لومړی اپشنونه کټ او کاپي او فارمټ پرنټر او پیسټ اپشنونه دي. کټ او کاپي فعلا کار نه کوي، غیر فعال دي. د دې لپاره به تاسو متن لیکئ. متن ولیکئ، کولی شئ تاسو دغه متن کاپي کړئ. زه د افغانستان کلمه لیکم. که غواړئ چې دې نه کاپي واخلئ، څو دانې یې شي، نو کاپي ته ورشئ، په کاپي کلیک وکړئ. دې نه کاپي واخیستل شو. اوس غواړم چې لاندې برخه کې دا راوړم. د راوړلو لپاره تاسو ورځئ پیسټ باندې کلیک کوئ. هر څو ځله چې پیسټ باندې کلیک کوئ په هماغومره اندازه دغه د افغانستان کلمه کاپي کېږي. شارټکټ یې دی کنټرول سی ترڅو تاسو یو متن کاپي کړئ. په کاپي کې بل اپشن لرو موږ د ډوپلیکیټ دی، چې دا هم تاسو ته یو شیپ یا یو ټکسټ باکس مو چې انتخاب کړئ دوه دانې کوي. دا هم په حقیقت کې کاپي معنا ورکوي، خو دا شی کاپي کوي شی چې موږ مکمل چوکاټ یا ټکسټ باکس انتخاب کړی وي. دا چې کله انتخاب کړئ ډوپلیکیټ باندې کلیک وکړئ، له همدغه ټکسټ باکس نه تاسو ته دوه دانې کاپي اخلي. یو د متن نه کاپي اخلي، یو د ټکسټ باکس یا شیپ نه. بیا هم د افغانستان کلمه انتخابوو. بل اپشن دی کټ دی. کټ که غواړئ چې بیخي د افغانستان کلمه له دې باکس نه راوباسئ، د بل باکس کې واچوئ، نو تاسو یې کټ کوئ. کټ باندې کلیک کوئ یا هم شارټکټ دی کنټرول ایکس. دا به تاسو کټ کړئ. هر ځای کوم چې غوښته دا راوړئ یا یې واچوئ، نو بیا هم پیسټ اپشن به کېکاږئ. شارټکټ یې دی د پیسټ کنټرول وي، په دې به کلیک کوئ، نو متن پیسټېږي. بله موضوع موږ لرو فارمټ پرنټر دی. فارمټ پرنټر د یو متن ډیزاین کاپي کوي او بل ډیزاین په بل متن باندې تطبیقوي. دلته زه دوه کلمې لرم، یو د کمپیوټر دی او بل د افغانستان دی. خو د کمپیوټر کلمې ته زه یو څه ډیزاین ورکوم او راځم داسې کې بولډ دی، مثلا ایټالیک دی، یا هم فونټ سټایل له دې ځای نه ورته ټاکم. دې ته یو فونټ سټایل ورکوم، رنګ هم ورته ټاکم. همدغه سټایل غواړم، همدغه سور رنګ، همدا فونټ ډیزاین غواړم په افغانستان باندې هم تطبیق کړم، یعنې همدغه ډیزاین افغانستان هم واخلي. د دې لپاره نو دا متن یا کلمه به تاسو انتخاب کړئ، په فارمټ پرنټر کلیک کوئ چې ترڅو د دغه متن نه کاپي واخلي، البته د ډیزاین نه یې کاپي واخلي. کنټرول شفت سی شارټکټ دی. نو که غواړئ چې په بله کلمه یې تطبیق کړئ، هغه ورته ټول سر تر سره انتخاب کړئ، کلیک خوشې کوئ، اتومات د هغه فونټ سټایل متن په دې باندې تطبیقېږي. شارټکټ یې دی کنټرول شفت وي. راځو بل اپشن ته، نیو سلایډ دی. دا نوی اپشن دی په پاور پوینټ کې. کار یې څه شی دی؟ فعلا زه یو سلایډ لرم په دې پاور پوینټ کې. که غواړئ چې سلایډونه ډېر کړئ، نو ورځم نیو سلایډ ته، له دې ځای نه ورته یو ډول د سلایډ انتخابوم، موږ ته سلایډونه ډېروي په دې شکل. شارټکټ یې کنټرول ایم دی ترڅو تاسو په اسانۍ وکړئ شئ د دو سلایډونو تعداد یا شمیر ډېر کړئ. دا ساده دی. لاندې چې راشئ ډوپلیکیټ سلیکټډ سلایډ. ډوپلیکیټ سلیکټډ سلایډ نه هدف تاسو دا دی چې که چیرې غواړئ یو سلایډ تکرارا راوړئ یا هم کاپي ترې واخلئ، یعنې یو سلایډ دوه دانې کړئ. زه به دې ځای کې یو سلایډ را خلاص کړم.
دا یو پاور پوینټ سلاید دی. په لومړی سلاید چې دی یو دانه دی، خو زه غواړم دې نه 2 کاپیانې واخلم یا دا سلاید په 2 دانې تبدیل شي. نیو سلاید ته ورشئ، په ډوپلیکیټ سلیکټډ سلاید باندې کلیک وکړئ. مشخص هماغه کوم سلاید مو چې انتخاب کړی له هغو نه 2 کاپیانې اخیستل کېږي. بل آپشن دی په دې ځای کې دی سلایډز فرام آوټلاین. هدف دا دی که تاسو له بل پاور پوینټ یا بل پریزنټیشن نه غواړئ چې سلایډونه له دې سلایډ سره یو ځای کړئ، ضمیمه یې کړئ، اټچ یې کړئ. دلته ما سره سلایډونه دي، اوس زه غواړم چې یو بل ځای کې هم سلایډونه لیکلي دي، هغه سلایډونه غواړم له دو سره یو ځای کړم. نو تاسو به ورځئ دلته به شی انتخابوئ، سلایډز فرام آوټلاین به انتخاب کړئ. وربشي هغه کوم ځای کې چې پاور پوینټ سلایډ لري هغه به انتخاب کړئ. دلته به تاسو آل فایلز وټاکئ. زه لرم یو پریزنټیشن دی، د بیسیک پریزنټیشن په نامه دی، هر شی چې پکې دي، خو دا غواړم له دې پریزنټیشن سره یو ځای کړم. انسرټ باندې کلیک وکړئ. په هغه سلایډ کې چې هر څه ما درلودل دا راواخیستل شول، له دې بل سلایډ سره یو ځای شو. مکملا ټول سلایډونه. او بل آپشن دی دلته ریوز سلایډز دی. دا کوم سلایډ نه چې ما ټول سلایډ پریزنټیشن نه چې سلایډونه دلته راواخیستل، په دوی کې یو پریزنټیشن له ما نه ډیلیټیږي. اوس د هغه سلایډ لومړی پریزنټیشن دا دی، دا زه ډیلیټوم. نو څه وکړم چې دا سلایډ بیرته زه کار ترې واخلم، بیا یې راوړم. نو تاسو دلته سلایډز فرام آوټلاین ته نه ورځئ، ځکه هغه سلایډونه ټول بیا له سره راځي. ته پکې غواړې مشخص یو سلایډ راواخلئ، نو دریم آپشن باندې به کلیک وکړئ، ریوز سلایډز باندې. وروسته له هغې ورځئ براوز ته، کوم پریزنټیشن نه مو چې همدا سلایډونه راوړي هماغه به ورته انتخاب کړئ. زه به دلته د فایلو کې وګورم کوم پریزنټیشن و، دا د بیسیک پریزنټیشن په نامه و، دې ته به اوپن ووایو. دې خوا ته یې تاسو ته سلایډونه راخلاص کړل. په دې کې کوم سلایډ ما نه ډیلیټ شوی و؟ اول سلایډ. نو په اول سلایډ به ډبل کلیک وکړئ، په چپ طرف کې تاسو ته هماغه سلایډ بیا هم تکرارا راځي او بیا کولی شئ له همدې سلایډ نه ګټه واخلئ. بل آپشن لی آوټ دی. لی آوټ کوم سلایډونه چې تاسو اضافه کړي له دې ځای نه کولی شئ د هغو ډول تغییر کړئ. د مثال په ډول زه د سلایډ کې فعلا دغه ګوره یو سلایډ دی، خو هیڅ پکې ټیکس باکس نه لرم. په مخکې درسو کې مې هم ویلي وو کله چې په یو سلایډ کې متن هغه بخښنې سره ټیکس باکس نه وي، په یو سلایډ کې ټیکس باکس نه وي، نو تاسو نشئ کولی لیکنه وکړئ. زه دا اوس لیکنه نشم کولی. ښایي د دې لپاره نو ضرور ده چې دغه لیاوټ یې تغییر کړم. ورشئ لیاوټ ته، ورته وایو چې مثال دومره ټیکس باکسونه ولري. د بل ته راځم، دا 2 ټیکس باکسه لري، خو غواړم چې دا شکل یې تغییر کړم. زما مثال 1-2 داسې پکار دی، شکل پکار دی. مثلا 2 ټیکس باکس مې په دې شکل پکار دی، یا راځم ورته وایم چې په دې شکل مې 3 ټیکس باکسه پکار دی. په هماغه سلایډ کې تغییرات راځي. ریسیټ کې چیرې په کوم سلایډ کې مو تاسو تغییرات راوستي، که زه مثال دغه ټیکس باکسونه ډیلیټوم، په دې سلایډ کې تغییرات راوړم په دې شکل، نو ریسیټ باندې کلیک کوئ، بیرته هر څه لومړي حالت ته راګرځي. بل آپشن دی سیکشن دی. کولی شئ تاسو د سلایډو ترمنځ سیکشنونه جوړ کړئ. د مثال په ډول دلته دا اوس ما 2 سلایډونه سره ضمیمه کړي، یو ځای کړي. فکر وکړئ له دغه اول سلایډ نه نیولې تر 14 سلایډ پورې یوه موضوع ده، چې دلته موضوع خلاصه شوې، بله موضوع شروع کېږي. نو زه غواړم چې همدې ځای کې یو سیکشن واچوم. نو تاسو به کلیک وکئ، وربشئ سیکشن ته، په اډ سیکشن باندې به کلیک وکئ. نوم به څه ورکئ؟ ورته وایم چې دا موضوع د ګرامر ده، نو دلته به د ګرامر په نامه دا مطلب شي. نو دا سیکشن د ګرامر، دا سیکشن بیل دی، هغه سیکشن بیل دی. هغه ته بیل ډیزاین ورکئ، دې ته بیل ډیزاین ورکئ. نور سیکشنونه هم جوړولی شئ، څومره مو چې زړه و سیکشن جوړولی شئ. بیا مو که غوښتل چې یو دانه سیکشن پاک کړئ، ریموف سیکشن ورته وایي. که مو غوښتل چې ټول سیکشنونه پاک کړئ، ریموف آل سیکشنز ورته وایي. او کلپس آل چې دي، څومره سیکشن مو چې جوړ کړي دا ټول سره راټولیږي، فقط هغه عنوانونه یا ټایټلونه یې ښکاري تاسو ته، نور خپله سلایډونه نه ښکاري. د ښکاره کولو لپاره یې بیا په ایکسپاند باندې کلیک کوئ، تر څو تاسو ته ټول سلایډونه ښکاره شي. زه به فعلا سیکشنونه پاک. دا ډېر ساده آپشن و. راځو نور آپشنو ته. دلته د فونټ سټایل لرو، ډېر ساده آپشن دی. بیا هم زه غواړم چې چټک چټک پرې راتېر شم. فونټ سټایل دی د متن لپاره، تاسو د ځای کې سټایل ټاکئ. د دې سټایلو لپاره ما ویلي وو تاسو به انټرنیټ نه دا فونټونه ډاونلوډوئ. په کمپیوټر کې تاسو سره یو څو محدود فونټونه وي، یا ما غواړئ چې ښه نور فونټونه له
واخلئ نو تاسو باید انټرنیټ کې سرچ کړئ او را پیدا یې کړئ. دا فونټ سټایلونه شو. څنګ کې آپشن دی فونټ سایز دی، له دې ځای نه سایز ټاکئ ورته د متن لپاره. په ای باندې کلیک کوئ سایز یې غټېږي او په کوچنۍ باندې کلیک کوئ سایز یې کوچنی کېږي. بولډ معنا ضخیم ډبل وي متن، ایټالیک یو بغل باندې کېږي، زاویه اخلي. انډرلاین لاندې ترې یو خط وکاږي او شډو دی، شډو سیوری ورکوي، دا نوی آپشن دی په پاور پوینټ کې. او دا هم سټریک تھرو دی، برسیره پرې یو خط وکاږي. او دا هم نوی آپشن دی چې د تورو ترمنځ فاصلې لرې کوي او نږدې کوي. وری ټایټ که انتخاب کړم، ټایټ انتخاب کوي، همداسې ورته نارمل انتخاب کوي، لوز که انتخاب کوي. او که وری لوز انتخاب کوي نو عدل څرګندېږي تاسو ته چې د تورو ترمنځ فاصلې اخلي. دا به تاسو ورته ټاکئ، نارمل صحیح دی. دا هم د کیپټل لیټرز او سمال لیټرز دی. سنټنس کیس که انتخاب کوي د هرې جملې لومړی توری غټ راځي او نور کوچني. لاور کیس چې دی ټول توري په کوچنیو تورو تبدیلېږي. اپر کیس بیا ټول په کیپټل لیټرز باندې تبدیلېږي. کیپیټلایز ایچ ورډ چې دی د هرې کلمې لومړی توری غټ لیکل کېږي، او بلې هم برعکس دی، لومړی توری کوچنی او نور غټ. او دا هم هایلایټ دی، کوم ځای ډېر مهم او اړین وي په یو متن کې، په یو پاراګراف کې غواړئ چې په نښه یې کوئ نو هایلایټ نه کار اخلي. او څنګه چې کوم آپشن دی دا فونټ کلر دی، نو د متن لپاره له دې ځای نه رنګ انتخاب ساده آپشن دی. او پورته چې کوم آپشن دی کلیر آل فارمټینګ، دغه متن ته مو چې هر څومره فارمټ او ډیزاین ورکړئ، کله چې په دې کلیک وکړئ هغه ډیزاین او رنګ او سټایل یې پاکېږي او بیرته لومړي حالت ته راګرځي. دا د فونټ ګروپ سلاید او کلیپ بورډ د ګروپو آپشنونه. نو الله دې وکړي چې پرې پوه شوي یاستئ. که بیا هم کوم نظر لرئ، پوښتنه لرئ د درسونو د دې لړۍ د لا ښه والي لپاره، کوم نظر لرئ کولی شئ موږ ته په کومنټ کې پرېږدئ. که کوم وخت ستاسو کومنټ ته په همغه وخت ځواب نه درکول کېږي، له هغه نه بښنه غواړم، ځکه د زیاتو مصروفیتونو له امله موږ نه کومنټونه پاتې کېږي. نو تاسو کولی شئ زموږ د نورو میډیاو سره هم یو ځای شئ. پر فیسبوک باندې کولی شئ موږ سره یو ځای شئ، پر واتساپ باندې کولی شئ موږ ته مسج پرېږدئ که کوم مشکل سره مخ کېدئ، ستونزې سره مخ کېدئ. بیا هم ستاسو له ملاتړ نه نړۍ مننه کوم. الله مو مل شه.